د طالبانو وزیر: ډیر ژر به خپل پاسپورت، وسلې او برېښنا تولید کړو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ. که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ننګرهار کې یوې غونډې ته ویلي چې ډېر ژر به دغه ډله خپلې پیسې، پاسپورت، وسلې او برېښنا تولید کړي. نورالله نوري ویلي طالبانو د هیواد ټولو چارو ته ډېره ښه رسیدګي کړې ده، خو هغوی چې افغانستان څخه وتلي دي د افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کوي. هغه د قومونو ترمنځ د یووالي پیاوړتیا په نوم یوې غونډې ته ویلي. تر څو ورځو وروسته به د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان د غنمو، میوې، غوړیو او برېښنا په برخه کې ځان بساینې ته ورسیږي او په نږدې راتلونکي کې به خپل پاسپورت او وسلې هم تولید کړي. دوستانو، دا و د چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.